صبر وکئ ملګرو، په نن ویډیو کې مې درته د ایشګولې د 15 ډرامو په اړه لنډ ښایسته او جالبه معلومات راوړي. ملګرو، په نن ویډیو کې به درته د ایشګولې ټولې ډرامې، سیریالونه او فلمونه درکومه، خو د هر څه نه مخکې درته دا وایم چې په دغه ویډیو کې به درته د ایشګولې داسې سیریالونه فلمونه درښایم چې هیڅ قسمه د ماشومانو د کتلو به نه وي. نو ملګرو پښتنو، که چېرې تاسو هم د ایشګولې مینهوال یې نو دا ویډیو خاص تاسو دپاره ده. په نن ویډیو کې به زه تاسو ته د شاهین سیریال اداکارې ایشګولې په ژوند، عمر، قد، کورنۍ او دغسې د ټولو سیریالونو، فلمونو او ډرامو په اړه لنډ ښایسته او جالبه معلومات درکړم. نو ملګرو دوستان، د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ. خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې دا یوه غوښتنه لرم، که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو سمی سکیل HUB دغه چینل دی، دا درته لازمي سبسکرایب کړئ او ور بیل آیکن پریس کړئ چې زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته پر وخت درځي. نو راځئ شروع کوو ویډیو. پښتنو، تر ټولو مخکې خو به درته ووایم چې د دې خپل اصلي نوم سیرین اورتوغلو دی. په 1 تاریخ د اکتوبر میاشت 1983 کې د ترکیې په استنبول ښار کې پیدا شوې ده او په 2025 کال کې عمر 42 سال دی، یعنی 42 کاله دی. ملګرو پښتنو، په 2008 کال کې ډرامو ایکټینګ کولو ته راوته او د 2025 کال پورې په ټولو 15 سیریالونو، فلمونو او ډرامو کې کار کړی دی. که چېرې تاسو ته هم پته نه وي نو ملګرو، په نن ویډیو کې به درته د ټولو ډرامو، سیریالونو، فلمونو انځورونه درښایم، د هغې نومونه به درکوم او د هغې شارټ کلیپونه، هر څه به درته د ویډیو په پایه کې درکوم. نو د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ. خو د هر څه نه مخکې درته وایم چې د یو بل اداکار تیورین ساوترو سره یې واده هم کړی دی چې اوس مهال د نور په نوم یوه لور هم لري. نو ملګرو پښتنو، څنګه چې تاسو ته ما د ویډیو په پیله کې وویل چې دی په ټولو 15 سیریالونو کې کار کړی دی، نو راځئ ویډیو ډېره نه اوږده، اوس یې درته د سیریالونو نومونه درکوم. او ملګرو پښتنو، د ډرامو نومونو نه مخکې درته دا یوه خبره کوم چې دا راته په کمنټ کې لازمي ووایئ چې تاسو یې تر اوسه پورې څو سیریاله کتلي دي. په دغه 15 سیریالونو کې که چېرې تاسو یو سیریال کتلی وي نو په کمنټ کې لازمي راته نوم ولیکئ، یا مو که یو سیریال کتلی وي 1 ولیکئ، که 2 مو کتلي 2 ولیکئ، که 3 مو کتلي 3 ولیکئ، او که 4 سیریاله مو کتلي 4 ولیکئ. نو لازمي راته په کمنټ کې ووایئ چې تاسو څو سیریاله کتلي چې ما ته هم پته ولګي چې زما د معلوماتو نه مخکې خلک څومره ریسرچ کوي او د دې څومره ډرامې پیدا کړي دي. نو ملګرو، نن درته ما 15 ډرامې را پیدا کړي دي. نو راځئ ټولې ډرامې را سره وګورئ. خو تر ټولو لومبنی سریال چې کوم راغلی دی چې هغه په پاکستان، افغانستان او ایران، د دې ملکونو نه بغیر په نورو ډیرو ملکونو کې هم ډیر پښتانه ګوري، نو هغه د شاهین سیریال په نوم باندې دی چې د عاقب امیر سره پکې رول لوبولی دی. که چېرې تاسو هم د عاقب امیر مینهوال یې او د هغه ډرامې، سیریال، فلمونه کتل غواړئ نو زموږ په یوټیوب چینل کې په ویډیو شته دی، لاړ شئ هغه ویډیو وګورئ او د هغه سیریالونه هم ترلاسه کړئ. نو راځئ ملګرو، اوس یې درته د ډرامو انځورونه درکوم. په لومبنی نمبر سیریال چې کوم دی هغه د شاهین په نوم دی. که تاسو یې په اردو لینګویج کې ګورئ نو د ټیم 1 په نوم باندې کتلی شئ. ملګرو، په 2 نمبر سیریال دغه یو دی او دا هم په 3 نمبر سیریال دی. ملګرو، دغه سیریال په 4 نمبر دی او دا سیریال هم په 5 نمبر دی. دغه سیریال په 6 نمبر دی. دغه په 9 نمبر دی. او ملګرو پښتنو، دغه په 8 نمبر دی او دغه سیریال هم په 9 نمبر دی او دغه په 10 نمبر دی. ملګرو، د 10 سیریالونو نومونه مې درکړل، د 15 سیریالونو نومونه درکوم، خو د هغې نه مخکې درته دا یو خبره کوم چې د سیریالونو نومونه زه لږ زر اخلم، صحیح ده؟ نو تاسو د هر سیریال نه سکرین شاټ هم اخیستلی شئ چې بیا په یوټیوب، ټیک ټاک او فیسبوک په اسانۍ سره ګورئ. سیو نو لازمي ته سکرین شاټ رالی چې درنه ورکېږي نه، یا هر سره ویډیو لازمي سیو کړئ. نو ملګرو راځئ دغه را سره وګورئ. دا په 11 نمبر دی، دا په 12 نمبر دی او دغه 14 دی، دا 14 دی او دا هم 15 دی، دغه 14 دی او ملګرو پښتنو دغه 18 دی، دا سیریال هم 18 دی او دغه 19 دی او دغه 20 دی. نو ملګرو، د ټولو 20 سیریالونو په اړه مې معلومات درکړل، د 15 سیریالونو معلومات یې درکوم. خو د هر څه نه مخکې دا یوه غوښتنه لرم، که تر اوسه پورې مو ویډیو نه وي لایک کړې نو حتما در سره ویډیو لایک کړئ او د چینل سبسکرایب کول مه هېروئ چې زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته پر وخت درځي. نو راځئ ملګرو، دغه را سره وګورئ. دا 21 دی، دا سیریال 22 دی، دغه 23 دی، دغه 24 دی او دغه 25 دی
دا هم شپږ ویشتم دی، دا اووه ویشتم دی او دغه ملګرو په 13 نمبر سیریال دی. صحیح ده. د ټولو 13 سیریالونو په اړه مې درته معلومات درکړه. نو ملګرو دا راسره وګورئ، دا 31م، دا سیریال هم 32 نمبر دی، دغه 33 نمبر دی، 34 نمبر دی او دغه سیریال راسره تاسو کتلی شئ. اخرنی سیریال چې کوم دی نو دا 15 نمبر دی. صحیح ده. نو ملګرو د ټولو 15 سیریالونو په اړه مې معلومات درکړل. په کم کې راته ویډیو څنګه او بل ویډیو کې درته د کوم اداکار یا اداکارې معلومات درکړم. نو ملګرو د هر څه نه مخکې درته دا غوښتنه هم لرم، که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مه یې هېروئ چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن پریس کړئ چې زموږ هر نوی ویډیو تاسو پر ودرځي. په بله ویډیو کې به ملاویږو. په لوی الله مو سپارم.